پپلونو دی درزم شاهد یار در پسیم لحس کمی پدوارو سترگو چار در پسیم. رسول الله فرمایي چې ما باندې د جمعې پرځ باندې درودونه زیات وایي. وېزما د امت د درودونه ما باندې د جمعې پرځ باندې پیش کیږي د ملائکه په واسطه باندې. وکم انسان چې د جمعې پرځ ما باندې ډېر درودونه ویلي وي دا په پرځ قیامت په ټولو انسانانو کې مال ډېر نشدي. د رسول الله په جوار کې بدا واقعي ملګرتوب کې یو حدیث کې دام راغلی دی. رسول الله فرمایي ما باندې درودونه زیات وایي فإنه اتاني جبريل مال وسره راغی د شي ویل چې بسمای کې هیڅ مسلمان نشي چې پتا باندې یو کړ دې درود وایي مگر زوز ما ملک پاغه باندې لس کړ دې رحمتونه راوړو لس کړ دې ورته دعاګانې غواړو به خاص کر جمعې فرض باندې اهتمام دا په هغه وخت کې چې کله انسان دې د پر خپل شي مسله برابر کړي چې زبر د ورځې پر رسول الله باندې دومره درودونه وایم نسائی کې روایت دی بخیل هغه انسان دی رسول الله فرمایي چې زدا غسر یا کړ شمه فلم يصلي عليه ما باندې بالکل سره درود ونه وي دا ډېر لوچت بخیل دی. صلى الله على